په مردان کې چې کله مونږ د کیلونو دکان ته راورسېدو نو تاسو لیدای شئ چې د مونږ له کله دا واکر راواغېستو نو مونږ ورته ویل یاره دا چینج که د دې دا کلر زمونږ خوښ نه دی بیا یې راله دا یو کلر راکړو چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار کلر یې و. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن تقریبا د ورځې 12 بجې و. ماته مې هغه بل پارټنر کوم چې راسره ګړی کې هغه راته کال وکړو ویل راځه چې مردان ته ځو خو ماته دی ویلي نه و چې څه دپاره ځو نو بس هغه راته په دې ځای کې په روډ باندې انتظار کوم ما دپاره ایسکریم هم راغیستي و یاره تقریبا ډونټس دې ته وایي یا څه ورته په کمنټس کې وایي بس ما ډونټس ایسکریم د شاپر نه کولاو کړل او د کیمرې مخې ته مې ونیو بیا مې ځان ته راوړولې کیمره یو چک مې تېوه چې ډېر زیات مزیدار و ډېر زیات خوند یې کوو. د بل پارټنر مې ویل چې یاره واقعي د ایسکریم ستا فیورټ په دې وجې دی چې دا خو ډېر زیات خوند کوي او ډېره زیاته مزه کوي خو دلته کې موږ د شیرګل پل ته راورسېدو چې ډېر زیات ښکلی ښکارېده او ډېره زیاته مزیداره سینري ښکارېده نو ما ویل چې ولې نه ګیر چاپېره موبایل تاو کړم او د دې دا ویډیو پکې هم شوټ کړم خو ما هغه راته ویل چې یار ته ځان کلک که هسې نه چې پرېوځي تر دې چې موږ د شیرګل بازار نه راواوښتو خو هغه ځای کې مې ویډیو ځکه جوړ نه کړې ډېرې زیاتې زنانه وې نو په دې وجه مې جوړه نه کړله. دلته تاسو لیدی شئ چې د مخامخ غني ډک دی چې ډېر زیات رشي په دې باندې هر ټیم تر دې چې موږ دلته تندورانو خواله راورسېدو چې دلته کې تیار تنوران هر څه میلاویږي دم په ضلع مردان کې هم راځي چې ډېر زیات رشي دلته کې هم خو نن نشته دی پته نه چې ولې چې کله د جلاله بازار ته راورسېدو تاسو لیدی شئ جلاله بازار چې څه شی مشهور دی هغه به تاسو خوړلی او که نه د دې ځای خړه ښوروا مشهوره ده چې زما ډېره زیاته فیورټ ده او موږ همیشه رابره په هفته کې یو پیره راځو. کله چې جلاله پل ته راورسېدو تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار نور کله دلته کې هم ډېر زیات رشي خو د دې نه پس چې کوم ځای راځي نو هغه زما ډېر زیات فیورټ دی ولې چې هلته کې سجي پخېږي او سجي ډېره زیاته مزیدار ډېر مشهوره وي. دلته موږ راورسېدو تغبې بازار ته او تغبې بازار د دې اثار قدیمي د روډ سره ودرېدو تاسو لیدی شئ دلته چې کومه د کنډراتو روډ د هغې سره ودرېدو زموږ د نوو کسانو ته موږ انتظار کوو تاسو لیدی دوه چې په مخامخ په موټرسایکل روان دي دا زما د دې ملګري رشته دار دي ځکه چې د ما ته په لاره باندې ویلي زما د رشته دارو رګړی کار لګولی دی هغې پسې ځو مردان لیدو ته نو ما ویل ولې نه یار زه به پکې خپل ویلاګ ځم جوړ کړم دا مخامخ چې کوم روان دا د رشته دار دی خو د دې پول نه بهر ایریا چې کوم د ډېره زیاته ښکلې ښکارېدل ځکه چې ما خولم بیرته کړم مال چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار ښکاري. کله چې موږ د پول نه ښکته راکوز شو نو هغوی زموږ نه ډېر مخکې روان و ډېر زیات تیز هم روان تر دې چې موږ د ګوجرو ګړۍ سره رانږدې شو دلته کې د پوزاکي موزاکي هر څیز میلاویږي چې ډېر زیات مزیدار دي. تر دې چې موږ کله ملک احمد فلای اوور ته راورسېدو چې خوا کې ورسره 2 ډولفینز میان هم جوړ شوي دي. زه په دې خوشحالۍ کې وم چې اوس به موږ ځو د مردان بازار ته خو کله مردان ته راورسېدو تاسو مخامخ شادي حال لیدلی شئ چې د دې کوم شادي حال نوم دی ما ته پته نشته په کمنټس کې راته وایي چې ډېر زیات مزیدار دی. که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او مخکې دوستانو سره شیر کړئ. نو په دې ځای کې موږ د شارټکټ لاره راواخېستله ځکه چې هغه مخامخ ټاون ته به تللو دغه ټاون نوم ما ته پته نشته دی خو اوس درته په دې ویډیو کې ښیم چې موږ کوم ټاون ته راتللو. تر دې چې زما د ملګري ویل یار ما نه خو لار غلطه شوې خو کسان هم زموږ نه بیا خو مخکې شول نو بس موږ ته لار معلومه شوه. دې ټاون ته راتاو شولې چې دلته کې زما د ملګري رشته دار اوسېدل او تر دې چې موږ د هغوی هغه نوي کور ته راورسېدو کوم چې هغوی نوی کور جوړ کړی دی. دا مخامخ کور دی چې تاسو لیدی شئ ایله ایله پکې کار دی خو لاندې پکې ماربل لګېدلي دي چې په برنډه کې دي لاونج کې دي او په مخامخ کمرو کې دي. دا تاسو لیدلی شئ چې په دې کمرو کې هم ډېر ښکلي ماربل دي او مزیدار دي. اوس به د دې ټیکه ته موږ نیسو تر دې چې موږ کور ولیدو ټیکه مو ولیده هغوی رانه پاتې شو هغوی ویل زموږ په مردان کې څه کار دی موږ د هغه ځای نه رامخکه وکړه. دلته راغللو دلته کې موږ دې کیلونو د دوکان ته رالو چې زما د ملګري ویل زما چې واړه کومه وړه بچنګۍ ده تقریبا پته نه چې څومره عمر دی هغې له زه یو وړوکی شان واکر رالم چې هغه قدم یې زده کړي. نو بس دلته کې دا واکر زموږ خوښ شو خو بس ده ویل چې نه دا بدلوم کلر مې خوښ نه دی نو ما ورته ویل صحیح دی هېڅ خبره نه. هغه بیا د بلو شانته کې کلر راواخیست چې ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات خوندور و. نو بس ده ویل چې دا کلر مې خوښ دی بس د دې پیسې هغه پیمنټ جمع کړو تقریبا دی موږ له راکړو په 1600 یا څه دغه شانته کې روپو باندې راکړو. د هغې نه پس چې موږ راووتو دا واکر موږ په مردان کې راواغست حالانکې په شرګړ کم میلاوېدو خو هلته کې ریټونه لږ تیز و دې د وجې موږ په مردان کې راواغست. بس د هغه سره زه کېناستم او مخ په وړاندې روان شو نو هغه ما ته وویل چې یاره زه ډېر زیات وږی شوی یم څه خوړل غواړې. بس دې خوا چې کله موږ راورسېدو دلته یو کبابي و هغه ته موږ وویل کباب راله راوړه چې مزیدار وي. نو هغه چې کوم کباب راوړه زما ته مخکې نه په خوله کې اوبه راللې چې ډېر زیات مزیدار و ډېر. ما ویل یو نړۍ ته وکړه چې پته خو یې ولې ګیا چې خوله کې اوبه راځي چې ما ته یو نړۍ وکړه نو ډېر زیات خوند یې راکړو ډېر زیات لذیذ او ډېر زیات مزیدار کباب و.
د کباب خوړلو نه پس چې کله مونږ پیسې وکړو نو واپس راووتو. دلته کې په موټر سایکل باندې راکېناستلو چې ملګري مې ویل ځان کله کوه چې بس ته کور ته ځان رسو ځکه چې مونږ ټیکه هم ولیده او ناشته هم خټېټه وکړه هغه هم د کباب اوسه. په روډ باندې د سټرابري والم ډېر زیات ولاړ ځکه چې په دې علاقه باندې سټرابري ډېره کېږي نو په دې وجه باندې په دې ځای کې ډېر زیات سټرابري والا هم ولاړو. خو تر دې چې ښکلې علاقې و مونږ ته خوندونه ډېر واخیستل. خو یاره که تاسو زموږ په چینل لازمي د سره سبسکرایب کړئ. تر دې چې مونږ واپسۍ کې هم د تخبې بازار ته نږدې شولو. تاسو لیدلی شئ چې دا د تخبې بازار دی لاندې د فلای اوور نه په دې وجه لاندې راللو. مونږ ویل چې یار دا لاندې علاقې ووینو چې څنګه ګڼه شته دی او که نه. خو واقعي ده چې ګڼه د تخبې په بازار کې هر ټیم دومره زیاتې چې د خپوی کښوستو ځای پکې نه وي. کله چې مونږ د ګنجۍ هسپتال ته راورسېدو چې کوم چې سرکاري هسپتال دی نو په هغه ځای کې ورته ما وویل چې یاره بریاني به خورو که نه. هغه راته ویل چې بریاني نه مریاني نه خورو بس اوس ډایرک ځان کور ته رسو. ما ورته ویل هېڅ خبره هم نه ده. بس دلته کې مونږ سره پېټرول نه و دې روډ لرالو چې دا پمپ ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات ښکلی او غټ پټرول پمپ و. دلته کې مونږ پټرول واچول او بس د ملګري مې ویل ځو که نه. ما ورته ویل خیر ده که شپه کې نو شپه ورته وکړه. نو هغه راته ویل چې نه یاره شپې مې نه کوو بس ځه چې مخ په وړاندې ځو. مونږ د جلاله پول ته راورسېدلو. جلاله پول خو تاسو ته ښه پته ده چې ډیر زیات مشهور دی او ډیره ښکلې سینري ده د دې ځای. انشاءالله سه ټیم به بیا دلته کې یوازې هم چکر راولګو. نو بس دلته کې زما د ولاګس ختمېدو ټیم ځکه چې ډیر رانږدېدو نو الله په امان الله هم خوشحاله ساتي.